شیبه را سره ښاغلی سلامزوی صاحب د سکایپ له لارې په خپرونه کې دی د ښاغلي عبدالله د سفر د هدف په تړاو به ترې وپوښتو. سلامزوی صاحب سلامونه، سفر مو په خیر. په لومړۍ پوښتنه دا کوم چې د ښاغلي عبدالله د سفر د هدف په تړاو که موږ اولیدونکو ته ووایاست. سلامونه تاسو ته او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته. ډاکټر عبدالله د تیرو سفرونو په دوام سره نن نیو ډهلي ته سفر درلود چې د دې سفر موخه د هند له لوړپوړو چارواکو سره د سولې په برخه کې لیدنه ده. په دغه لیدنه کې به د افغان سولې په برخه کې د هند ملاتړ او په دوحه کې د مذاکراتو په اړه او همدارنګه د دوه هیوادونو د هر اړخیزې همکاریو په برخه کې به لیدنې او خبرې ولري. دغه لیدنې به سبا چهارشنبه وروسته له غرمې نه د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي، د بهرنیو چارو وزیر او همداسې نور لوړپوړو چارواکو سره وي او له هغه نه وروسته به بیا په هند کې د ملي مصالحې عالي شورا ډاکټر عبدالله به په یو څېړنیز مرکز کې همدارنګه خبرې د سولې او د نورو برخو کې ولري. شاهد هستئ کله چې د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان ته سفر وکړ، هغلته د تود هرکلی وشو د پاکستاني چارواکو لخوا نه او هغوی له عبدالله سره په دغه سفر په لړ کې د لیدنو په لړ کې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړ. هند کې تاسو له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې مل وستئ، د هندي چارواکو یا د هند دولت هرکلی څه ډول و له ښاغلي عبدالله؟ مخکې له دې چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته سفر درلود او نن هند ته راغی، خورا توپیر یې درلود. هغه تدابیر او هغه ګرم هرکلی چې په پاکستان کې و، په هند کې داسې هرکلی څه هغه تدابیر چې ونه لیدل کېدل. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا سلاکار سره چې مونږ خبرې درلودلې هغه ویل چې رسمي لیدنې به سبا پیلېږي، خو نن داسې خاص څه تدابیر نه وو. یوازې د بهرنیو د هند د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو برخې مسؤلین او همدارنګه په هند کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس ډاکټر عبدالله هرکلي ته د هوایي ډګر ته راغلي وو. نظر د پاکستان سفر ته دا خورا توپیر درلود. سلامزوی صاحب، لکه څنګه چې پاکستان هندوستان د پاکستان له رول څخه اندېښنه لري د افغانستان د سولې په پروسه کې، د خلکو نظر څه ډول دی؟ خلک هغلته په هند کې یا هند ته د ښاغلي عبدالله سفر څه ډول ارزوي؟ که څه هم په دې برخه کې د افغانستان د پارلمان هم وویلي چې هغه اندېښنې چې دواړه هیوادونه پاکستان او هند چې موجوده لانجې د دوی ته د دواړو هیوادو ترمنځ موجودې دي، تمه دا ده چې د ډاکټر صاحب عبدالله دا سفر به هغه اندېښنې چې د دواړو هیوادو ترمنځ شته ده نو هغه به رفع کړي. هم د عبدالله سلاکار له موږ سره په خبرو ډېره مننه سلامزوی صاحب، کوره مدار. د دوه هیوادو ترمنځ به د ځینو هیوادو ترمنځ به اختلافات موجود دي، ډېره مننه، خو دوی به هڅه وکړي چې د سولې سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا په برخه کې تاسو نه مننه توجه جلب کړي. بله، ډېره زیاته مننه میرویس سلامزوی چې له نوي ډیلي مو د ښاغلي عبدالله د سفر په تړاو معلومات راکړل.